قرآن مجید کې الله یو آیات ذکر کړی دی. نبی علیہ السلام ته الله فرمایي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. نبی علیہ السلام ته الله وی وما كان الله دا سینه کې ليعذبهم چې د خلق العذاب ورکی وانت فيهم او تب کې موجود دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې ستاسو ذات مبارک کلم موجودی تر هغه وخت پورې به زبد خلق باندې عذاب نه راولم. یوا دویم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. او دویم الله وی تر هغه پورې به زبد دوی باندې عذاب نه راولم تر سو پورې چې دوی استغفار کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کی فرمایي صحابه کرامو ته وی الله یو دو سيزونه چې دی اگر علی گلی دی یو زما ذات مبارکه دی چې زه ترسو بتاسو کې موجود یم نو الله بتاسو باندې عذاب نه راولي. خو زه استاسو نه روانم زما بر دنیا نه خو یو سیز داسې دی چې هغه به زما د مرګ نه وروسته باقی وي. تاسو هغه سیز چې دی هغه خپل کې او هغه څه شي دی هغه استغفار دی. استغفار تاسو خپل کې د دې د وجه نه به تاسو د عذابونو نه چې دی هغه بچ. د استغفار یو څو پیدې درته وایم. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د احادیثو کې مختلف فواید ذکر شوي دي. یو حدیث کې درې پیدې ذکر شوي دي او دا غور سره واوره کورونه کې زنانم دا غور سره واوره آسان ټکی دي. و چې کله مؤمن مسلمان د مؤمنانو د پاره استغفار وایي د نور مؤمنانو د پاره نو څومره مسلمانان چې د دنیا په سر باندې دي د یو انسان په بدله کې ولا الله وی ونی کی ورکی. څومره انسانان دي څومره مسلمانان دي په يربونو په کربونو مسلمانان دي. نو چې یو پیر دي داغي د پاره استغفار وي په یو پیر باندې د یو انسان په بدله کې د تیوي ونی کې میلاو شو. او د یو عالم کتاب میکوت اغوی زده تداویم چې تاسو کله استغفار کوئ نو داسې د خپل استغفار کې وایي چې الله د آدم علیه السلام نارواله تر اوسه پورې چې څومره مسلمانان مړه دي د هغې دپاره م زه دا بخښنه غواړم. څومره چې ژوندي دي د هغې دپاره م غواړم او چې د قیامت پورې څومره مسلمانان پیدا کیږي د هغې دپاره م غواړم. نو بیا په اربونو په کربونو او چې د هغې باډو انتها چې دی هغه بیا نه وي هغه استغفار د ترستو بیا ویم آسان ټکی دی. یو پیدا خدا شو یاد شو دته چې څومره مسلمانان دي د هر مسلمان په بدله کې برته یو نیکي میلاویږي. یو پیدا. دویمه پیدا چې کله 27 پیره حدیث کې 27 راغلي دي 25 راغلي دي. یو مومن مسلمان دبل مسلمان د پاره 27 پیره دغه استغفار وایي دغه د پاره بخنه غواړي نو الله پاک بدا انسان مستجاب الدعوات جوړ کی. څه مطلب مستجاب الدعوات دي ته وایي چې داغه دعا به الله پاک بیا قبلي الله به دعا نه رد کی. الګه مونږ ټول ضرورتمند نه یو مونږ ټول حاجتمند نه یو زمونږ د ټولو حاجات شته مونږ خو پوره نه یو. د یو سړی ډېر زیات هم مالدار دي د هغه به هم څه نه څه حاجت وي مونږ ټول الله ته محتاج یو. نو دا انسان به مستجاب الدعوات روشي. دوه پیدا شوې او درېمه پیدا چې کوم سړی د مؤمن مسلمان د پاره استغفار وایي الله پاک به هغه خلکو کې شامل کی چې د هغه خلقو د وجنه الله پاک تمام مخلوقات ته رزق او روزي چې دی غور کی.
دا مونږ ته چې دا رزق میلاویږي دا ګورې زمونږ کمال نه دی، دا زما ستا کمال نه دی. ګورې یا د کافرانو ته چې دا رزق میلاویږي دا د نیکانو خلقو کمال دی، دا د علماو بزرگانو خلقو چې دی هغه کمال دی. د دې د برکت الله پاک دا رزق دوی ته ورکي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام له یو صحابي راغی وی دا الله رسوله زما دا ورور دی دی راځي ټوله ورځ تاسو سره ناسي د سحر نه تر ماښامه پورې ټک کار زما سره نه کی او زه سحر زم پټی ته ماښام راځم ذمہداري کوم کار کرونده کوم پاغي پټی کې تر ماښامه پورې لګیم او دا غي خپل ورور نه شکایت کو نبی علیہ السلام ته. نبی علیہ السلام تو فرمایل پلان کیا دا تا ته چې کوم رزق میلاویږي دا ګورې د دې پلان کې د وجه ته میلاویږي، د د نیکو اعمالو د وجه نه ته میلاویږي. او ګورې دا د تم ويم چې دا کم پکې نیکان دي دا مو وایي چې مونږ بکار نه کو نه کار وکوي. ګورې دا څنګه چې تاسو کې نه او دا وایي چې دا زموږ د وجه تاسو خورئ نه تاسو بم لاس په تغلوي. بهرحال دا هم خبره دی پورې کوله چې الله به د هغه خلقو کې شامل کی چې د کوم خلقو د وجنه الله پاک د تمام مخلوقاتو ته رزق ورکړي. دا درې پیدا شوې د استغفار. اوس دغه دعا بسم غواړو مختلف استغفار دي او دا کوم چې زده ته امدایات کې آسان دي. اللهم اغفر لنا الله منتبخنه وکي په پښتو کې دا معنا ده وللمؤمنین والمؤمنات مؤمنان سلوتا و مؤمنان خذوتا والمسلمین والمسلمات ادوار یو معنا ده مسلمانانو نارینه وتا او مسلمانانو زنانه وتا. یاد شو دتا اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. لکه 100 پیرې نشي ویلې 200 نشي ویلې 25 خو ویلې شي کنه 27 خو ویلې شي کنه په دې ثواب کې ځان شامل کې. یاد شو دتا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. او کپا په لپسوای الاحياء منهم والاموات د ژوندو او د مړو نو د ټولو ثواب دته میلاو شو. چاته نه یادېږي روست بیا زما سره میلاو شي پاڼه به د تولی کما دا وظیفه کې زنانه کا اوري دا وظیفه چې دا د خپل کې د استغفار. قران مجید کې الله فرمایي حسن بصری رحمت الله علیه مجلس کې ناس ته یو صاحب راغی شکایت وته ګناګارم هغه د استغفار خو دو. قران کې الله پاک شپږو پیدا د استغفار ذکر کړی بلغه او دغه یو وظیفه به ولا ورکوله. حسن بصری رحمت الله علیه شاګرد ویجی مریضان د مختلف رالو علاج دی وته یو خودو اغه څه فرمایي ودا زنوم دا وظیفه الله خود لیدا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. یو پیدا د استغفار صدا گناہونه دي زیات دي استغفار وایا الله به دي گناہ معاف کی. يرسل السماء عليكم مدرارا باران نشتا سوکړه دا استغفار وایا په شیبو شیبو باران باندې الله را اولی دوشوي. ويمددكم باموال غریب نو الله باندې امداد او کی په مال سره مالدار بشي دریشوي الواد دي نشتا نارینا د استغفار وظیفه خپل کا وبنینا الله بدل الواد درکی. ويجعل لكم جنات د الله نه جدادونه غواړي زمکه ته غواړي باغونه ته غواړي استغفار خپل کا الله بدل باغیچه درکی. ويجعل لكم انهارا او شپګم پیدا دادا چې الله به د هغه باغونو کې داسې چینه را اوزيږي داسې او به را اوزيږي چې نهرونه به په هغه کې چې دی هغه بهيږي. دا د څه شي پیدا شو دا د استغفار. نو د سوکړې د ختمېدو لپاره یو علاج مې د تسوخو استغفار په کثرت سره ګناه پرې هودل
او دویم نمبر څه شي کول استغفار کول او درېمه خبره چې کله د استسقا لپاره خلق بهر ته وزي صحرا ته وزي زاری ورته مونږ وایو په هغه کې شرکت کول دا د انبیاء کرامو سنت دی د موسی علیه السلام زمانه دا ډېره سخته سوکړه وه موسی علیه السلام اعلان وکړو د استسقا د منځو 70,000 بني اسرائیل را وویستو 70,000 بني اسرائیل نه یو ورځ دعا او استغفار هغه وکړل باران اونشو دویم ورځ باندې بیا استغفار هغه وشو زاری وشولا باران اونشو دریم ورځ باندې بیا دعا وغوښتل شو بیا باران اونشو درې ورځې به ته دا استسقا کې چې بیا هم باران اونشو بس بیا به الله ته پرېږدي الله به چې کله الله وغوښته باران وکړي دیکھے موسی علیہ السلام الله ته متوجه شو یا الله زمون په اختیار کې دغه استغفار او دغه دعا او الله مونږه غوکړو باران نشته سبا کیږي الله وحی را اولېګلا چې په دې بني اسرائیل کې یو کس ګناګار دی سلويخ کاله هغه زمانہ پرمانی وکړه سلويخ کاله هغه زما مخالفت وکړو که هغه یو کس د دې خلکو نه اوتن باران بد باندې وکما موسی علیہ السلام حیران دی چې 70,000 کسانو کې بزدا کس څنګه ګورم دا بسنګ پیدا کیږي اعلان وکړو الله دا غویغه اعلان پتا ور د معجزې باندې هغه 70,000 بني اسرائیل ته ورساو چې الله تعالی طرفه دا اعلان دي چې پتا سو کې یو داسې کس چې 40 سال زمانہ پرمانه کړي دي ګناهونه کړي دي لہذا هغه په دې خلکو کې موجود دي که هغه اوته باران بد باندې وکم داغه کس وخت خبره ورسېدله الله ته بجلا شو الله ته سر پسمکه باندې کې خو چې الله سلويخ کاله دی را باندې پردا چولې ده سلويخ کاله دی پټ ساتلم الله اوس که زه به د خلکو کې داسې وزم تمام خلک به مې ویني زماغه پردا تا چې را باندې کما چولې وه الله هغه چې دی هغه بصیر شي الله ډیر ستار ذات دی موږ باندې ډېرې پردې الله چولې دي الله ډیر غفور رحیم ذات دی چې یو پیرم دا بنده الله ته متوجه شي الله د خپل بنده معاف کی الله چې دی هغه بخي او کاش دا دی چې موږ د خپل رب ته توجه وکړي او موږ د خپل رب ته چې دی هغه په منډه باندې رااله یو اوخکای الله تطویق للا الله ته جړه پر یاد وکړو دې کې باران راکې شو خلق لا ناس دي باران راکې شو موسی علیہ السلام هم حیران دي خلق هم حیران دي چې د دین خصوصیت هم نه دي هغه کسان دي کم چې وو دا بس کېږي الله دربار کې بیا دغه کو الله دا سو شو دا هغه کس سو شو الله وحی را اولېګلا و هغه کس داغه د وجه باران منکړې اومو او داغه د وجه د باران د پاس پتا سو باندې باران دا اومو هغه انسان توبه او استلاماتا او داغه د توبې د وجه نه د باندې باران وکړو موسی علیہ السلام الله تبي الله تا کس خراتوخه چې ملاقات وکم الله ته فرمایي نه نه سلويخ کالمې په پردا چولې وا اوس بم ز باغ باندې پردا چي دي هغه اچوم الله داسې ستار ذات مولانا روم رحمت الله علیه داغه یو کتاب دی دو عمر رضی الله عنه د وخت مناسبت سره هغه واقعیا لیکلی عمر رضی الله عنه زمانه کې شراب باندې سخت پابندی لګیدلې و مخکې مو خدای نه وروسته به ډیره سخت پابندی ولګیدا عمر رضی الله عنه یو لار باندې روان دی یو صاحب اولید اغرا اوت يهودي د کورنا پلاس کې وسره د شراب بوتل له عمر رضی الله عنه چې اولید دار کې هغه صادر کې داسې ران غوخه او داسې پترخ کې پټ کو عمر رضی الله عنه ولید یره دا سره چې دا وسګيږي عمر رضی الله عنه ولیدلم او دا خو امیر المؤمنین دی اوس پر له سزا راکې عمر رضی الله عنه را روان دی
چې کله د خواله راغې دی پسړه کې د الله نه سوال کی الله پرده را باندې واچې د نن نه بعد به دا کار بیا چرته ونه کم بیا به چرته چې دی هغه شراب هغه ونس کم دا سوال یې وکړو عمر رضی الله عنه راغې وسکه دی بس د يهودي کړه تلیوما سله تلیوي دروغ تو وسوایي وي اس تلیوما سدي د سرا بوتل سدي بګي وی پې دی بګي نه په پيو باندې سکه پترخ کې دی ولي پټ کړلی وی جی ګرم دی وی ګرم پې دی وی زکه می په صادر کې ران غختی دی پترخ کې می پټ کړلی دی عمر رضی الله عنه ته وی راوي باسطو هغه سره یاره شو جزاء غلام اخکار کیږي چې کله صادر را اویسو صادر کولاواو بوتل تکته ورتاو شو مات شو او ګرم پېت نه او به د شراب په ځای باندې عمر رضی الله عنهم حیران دي هغه هم لیدلی چې شراب دي هغه کس په خپلم حیران دي چې دا خو شراب الله ته نه چې دی هغه سره خپل پیر خپل عمر رضی الله عنه ته تپوس کې ورشتہ لوایا هغه نوجوان وی ال د تویم خو صبرات وینا ویستتم نویم وزرا غلیو مشراب ولا د شراب بوتل چې میرا او وستاسو ولیدم پټ میکړه ترخ کې تاسو چراله وی الله ته سوال کو چې الله پر درا باندې واچه بیا به ګناه چې دی اغه نه کوم او بیا مې ته دروغ مو چې دا پې دی او ګرم دی او چې صادر ملور کو واقعي اغه شان دی نو عمر رضی الله عنه سوي په دې نیمه حیران چې الله پاک شراب په پيو بدل کړی دی الله خدا کولی شي په دې حیران هم چې الله پاک تنه اشیدلی پېچ دی هغه روح کړو ګرم کړه داغه په تخ کې د الله قدرت په دې باندې حیران مسلمانانو ورونو نن مونږ باندې سوکلا راغلی دا نن باران چې دی هغه نشته دا د سشي د وجنه وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم دا زمون اعمال دي زمون د اعمال وجه تاسو ته ما یو څو خبري وکړي یو دا چې په سچ باندې الله پاک تاسو باسو توبه وباسو دیم نمبر د نن استغفار شروع ډېر زیاتې پیدا دي بار بار وایو 100 پیری نشو ویلې 27 25 پیری دا ځل وظیفه او د دې سره سره د مانزه په ذریعه سره د الله پاک نه سوال کو چې الله پاک په مونږ باندې سوکي باران د رحمت اغرا اوري الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین سنت شانوی